السلام علیکم درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. بخت الله بهار یم او حاضر شوی یم ترڅو تاسې ته د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در وړاندې کړم. د خطاطۍ په برخه کې موږ د نستعلیق خط زده کوو. څنګه کولی شو چې د نستعلیق په خط کې موږ ښکلې لیکنې وکړو. د نستعلیق خط په افغانستان، ایران، سعودي عربستان او همداشان په نورو اسلامي هیوادونو کې خورا ډیر د کارونې ځایونه لري. د افغانستان په اکثریت ادارو کې هم د نستعلیق له خط څخه ګټه اخیستل کیږي. عموما د خطاطۍ د زده کړې لپاره موږ کولی شو چې د کړکۍ او مشواڼۍ څخه ګټه واخلو. خو که چیرې موږ په ساحه کې کړکۍ او مشواڼۍ ونه لرو، نو هر هغه قلمونه چې نوکه یې پرې شوي وي، یعنې څوکه یې پرې وي، هغه کاروو. د دغو قلمونو په کارولو سره موږ کولی شو چې د یوه توري په یوه برخه کې توري ته غټوالی ورکړو او د توري په بله برخه کې توري ته کوچنیوالی ورکړو. یعنې د پرې نوکي د قلمونو په وسیله موږ کولی شو چې یو توری غټ او کوچنی کړو. که چیرې موږ د خطاطۍ په لوستلو باندې کار ونه کړو، مشق او تمرین ورباندې ونه کړو، موږ به ونه شو کولی چې له ده ډول قلمونو څخه ګټه واخلو، او که ګټه ورڅخه اخلو هم هغه به په خپل ځای نه وي کارول شوی، یعنې ستونزې به پکې لرو. هیله مند یم چې نننی لوست تر پایه راسره وګورئ او همداشان له لوست له کتنې څخه وروسته تاسې ډیر مشق او تمرین ورباندې وکړئ. هر کله چې موږ په یو کار باندې ډیر مشق او تمرین وکړو، موږ به وکولی شو چې یوې ښې پایلې ته ورسیږو. خطاطي هم له داسې هنرونو او کارونو له جملې څخه ده چې ډیر مشق او تمرین ته اړتیا لري. که چیرې خپل فکر په کار واچوو او د خپل فکر په وسیله باندې خپله لیکنه پیل کړو، موږ به وکولی شو چې د خطاطۍ هنر زده کړو. راځو د خطاطۍ په برخه کې د نستعلیق لوست پیلوو. د نستعلیق د خط په برخه کې موږ په تیرو درسونو کې د سین توری پای ته رسولی و. نن غواړو چې د سواد توری د الف له توري سره ګډ کړو. په ننني لوست کې د سواد توری د الف له توري سره ګډوو، بیا د سواد توری د ب له توري سره ګډوو، د سواد توری د ح او له نورو تورو سره ګډوو. په ننني لوست کې د سواد په توري باندې کار کوو. راځو عملي لولو. سواد له الف سره په څه ډول ګډیږي؟ نری دومره حرکت مې چې وکړ، بیا به یې راتاو کړئ، غټ به یې کوئ، بیا به داسې لاړ شئ، دلته به داسې حرکت ورکړئ، پورته به یې جیغ کوئ. بیا سواد او دوات په یو شان لیکلی کیږي، یعنی سواد دوات یوازې په ټکي کې فرق لري. سواد له ب سره په څه ډول ګډوو؟ هماغه د سواد د لومړني حرکت په څیر حرکت ورکوو. د سواد الف مو چې په څه ډول ولیکل، هماغه شان د سواد توری د ب له توري سره هم ګډوو. دلته مو نری کړ، له هغه وروسته یې ب ورګډوو. موږ داسې ویلي وو چې هر وروستنی توری پوره لیکلی کیږي. په خطاطۍ کې له هر توري سره چې موږ کله کوم بل توری ګډوو، هماغه پوره لیکلی کیږي. لکه فرض کړئ الف، لکه ب. وګورئ دغه ب وینئ پوره لیکل شوې ده. ب دی، ت دی، ث ده، ټ، همداشان ت. داسې نور توري موږ کولی شو له دغه شکل څخه جوړ کړو. داسې کله لاړو، بیا نو له دې څخه وروسته پوره ح ورګډوو. یا که موږ یو ځلې بیا ولیکو، داسې حرکت مو وکړ، بیا داسې بیایو،
بیا دا رقم ځو د هغه وروسته دې خوا ځو سوات له دال سره په څه ډول شریک کیږي؟ سوات له ر سره څنګه ګډوو؟ مینې دلته لږ پورته ځي راته نری کوي اخر کې سوات له ر سره په دا ډول هم ګډولی شو او دا سوات دال که چیرې موږ ساحه زیاته ولرو کولی شو چې دې ډول اوږدې هم ولیکو دا و د نن ورځې لوست چې تاسو ته مې در وړاندې کړ خدای تعالی دې وکړي چې ستاسې د خوښې او پسند وړ ګرځېدلی وي ډېر کار ورباندې وکړئ او ډېر څه ورڅخه زده کړئ تر بیا ښې چارې د الله په امان